قدرمنو د ټولو اول خدا خبره یاد ولرئ چې دا ویډیو د ایجوکیشن پرپس لپاره د مونږ غواړو چې کوم کسان په داسې معلوماتو باندې نه پوهیږي نو هغه ته دې باره کې علم ورکړو، په دې باره کې هغوی ته پوهه ورکړو. کومې مېرمنې یا کومې ښځې چې د کوروالي دپاره زړه وشي یا هغوی غواړي چې خپل خاوند سره مینه محبت وکړي، نو د هغوی انداز به څه وي، هغوی به کوم کار کوي. نن په دې ویډیو کې تاسو سره دغه معلومات شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، عمومي طور باندې خو به تاسو ته دا پته وي چې پښتنې ښځې ډېرې زیاتې حیادارې دي. هېڅکله هم یو ښځه خپل خاوند نه دا ډیمانډ نه کوي چې زه غواړم ما سره کوروالی وکړه یا زما نن دې کار ته زړه شوی یا مینه محبت کوو، هغه د دې خبرې اظهار نه کوي. خو په دې کې څه اندازونه داسې هم وي چې په هغې باندې سړی ډېر ښه پوهېدلی شي. نو دغه به در سره شریکوم، خامخا د ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی خو دا چې کله هم یو سړی مثال کار لتلی وي او هغه کاروبار کې مصروفه وي، بیا ماښام کله هغه کور ته راشي، نو دا خبره په یاد ولرئ که مېرمنې ځان ښکلی کړی وي، ځان یې جوړ کړی وي، کمره یې ښکلې کړې وي، عطر یې لګولی وي او داسې نور کوم هغه کارونه یې کړي وي چې په هغې سره خاوند خوشحالېږي، نو په دې خبره کې بیا پوه شئ یا ځانونه خبر کړئ چې په دغه ورځ باندې د ښځې موډ برابر وي او ښځه غواړي چې خاوند ورسره مینه محبت وکړي. نو خاوند ته هم پکار دی چې په دغه دوران کې د خپلې ښځې دغه ریکویسټ چې کومي دغه درخواست چې دا ومني، او خاوند ته هم پکار دی چې بیا د هغې دغه مقصد ورپوره کړي. دویم دا چې کله هم ځینې وخت خاوند خپلې ښځې دپاره تحفه راخلي، تحفې راوړي، نو دغه تحفې راوړل هم د دې سبب کېدلی شي چې ښځه ورسره مینه محبت وکړي او ښځې سره په مینه محبت باندې کوروالی وکړي. ځکه چې ځینې ښځې چې دي هغه په دې څیز باندې ډېر زیاتې خوشحالېږي او هغوی فکر کوي چې خاوند مې زموږ دومره خیال ساتي، نو پکار دی چې موږ یې هم خیال وساتو. نو دا مختصر غوندې معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. ویډیو ضرور لایک کړئ، زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.